پاکستانۍ وزیرې کابل کې د امریکا سفیر ټیټکی بللی. د پاکستان لومړي وزیر څو ورځې وړاندې افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو خبره وکړه. د عمران خان خبرو ته نه یوازې افغان چارواکو بلکې کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم غبرګون وکړ او خان ته یې ویل چې د افغانستان کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. که څه هم تر اوسه خان یا یې ویان د باز خبرو ته غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیرې شیرین مزاري بیا د جانبس خبرو ته غبرګون ښودلی. مزاري په ټویټ کې باز ټیټکی سړی بللی دی. ټیټکیان یا پیګمي په افریقا کې اوسیږي او د ځوانانو د ونې قد یا اندازه یې شاوخوا 1.5 متر وي. د مزاري خبره چې جانبس د افغانستان او سیمې په اړه کافي معلومات نه لري. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان اکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کیکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.